دا وطن بساتو، دا نظام بساتو، ده اساسی قانون او ده جمهوریت باندې به سر ورکوو تر چې موږ ژوندي یو څوک دی وطن ته په چپه سترګه نسي کتلی سترګې به یې اوس وسېږي. ما بار بار ویلي بیا هم وایم که څو کاله خدای ناکه د مجبوریت راغی سرکونه جوړ نه کړو نه جوړو، اما اردو د افغانستان به همیشه سنبالیږي، همیشه به تاسو شاک ولس دریږي او زه به تر آخر قطره د وینې مې تاسې حمایت کوم. هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره. شما افتخار مردم افغانستان هستید. به هر سرباز افغانستان، به هر بریدمل افغانستان، به هر افسر افغانستان، به هر جنرال افغانستان، دل ما، مغز ما، تمام احساسات ما در خدمتتان است. سرتان افتخار میکنم و امروز از خاطر ازی آمدیم که اصلاحات را انجام بدیم که در صف اول همه مسئول باشند، امکانات به بهترین وجه استفاده شود. این اصلاحات از خاطر پایداری شماست.